کابل ولایت کې په مجموعي توګه موږ 15 ښوونیز مرکزونه لرو چې په دې کې 22 مرکزونه هغه په داخل مرکز کابل کې دي او 14 مرکزونه هغه په ولسوالۍ کې دي. دا چې موږ په کال کې 2 سیمسټر لرو چې یو بهاري سیمسټر دی او بل خزاني سیمسټر. د تیرو کلو په جریان کې دا چې د جذب حواله سره مشکلات وو او جذب ډیر نه او دا کال الحمدلله چې په 1402 کال کې جذب ښه پراخه دی نو د بهاري سیمسټر سره سره موږ په خزاني سیمسټر کې هم جذب لرو. په کابل مرکز کې په 14 مراکزو آموزشي کې او په انسټیټیوټ کې زموږ جذب جریان لري چې په دې کې 4 مراکز هغه مراکز چې په هغه کې شبانه وخت یا د شپې په وخت کې هم ښوونیز فعالیتونه ترسره کیږي او د ورځې په وخت کې هم موږ جذب لرو چې په کې یو د نیما انسټیټیوټ دی، د انرژي او آب انسټیټیوټ دی، د مسلکي تجارت انسټیټیوټ دی او همدارنګه اداره او حسابداري کابل انسټیټیوټ دی. او دې څخه علاوه هغه مراکز چې فقط د شپې په وخت کې جذب لري د هغه د جملې څخه یو د زراعت انسټیټیوټ دی او همدارنګه د ټکنالوژي افغان انسټیټیوټ دی. دغه مراکز د شپې په وخت کې محصلین جذبوي. او دې څخه علاوه ځینې مراکز هغه دي چې د ورځې په وخت کې نوي محصلین جذبوي او خزاني سیمسټر کې جذب پیل کړی دي چې هغه د جملې څخه د میخانیکي کابل انسټیټیوټ دی، د روشندلانو انسټیټیوټ دی، د ساختماني او جیودیزي انسټیټیوټ دی او همدارنګه اوتو میخانیکي اکاډمي ده او د کثیر رشتوي ناحیه 14 او د ناحیه 19 انسټیټیوټ مراکز هغه د ورځې په وخت کې خپل جذب فعاله کړی دي.